تقریبا په یو د شینو باندې اسلام بربادي څو شینو باندې ځان سره وشماري اولنې چې کله انسان کفر او شرک وکي د دې سړي ایمان او اسلام برباد شي دویم چې کله سړی دا وایي چې موږ د بندګۍ کوو هغه دغه بندګۍ کوي هغه دغه بندګۍ کوي به رب العالمین لرسیږي د دې سړي کفر اسلام برباد شو کفر راغی سورہ هود سورہ زمر کې الله په رد کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رساله ولیکلا الواسطه بین الحق والخلق او خلق الله د مخلوق ما بین کې فرق دی دریمه خطرناک خبره ده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمایي وی چې کله یو سړی مشرک له مشرک ونه وي او کافر له کافر ونه وي دا سړی په خپل هم کافر شي د سیمو وایي چې زمونږونه کوم زرو شي سما او ستا په خوا کې یو مشرک تیریږي او کافر تیریږي او ته داغه د پاسه باکې چې نه دا غوډه بزرګ سړی دی او پرونم دا په جمع کې حاضرو او دا حج نه بګی لاړو پلاني لا نو اهل علم فرمایي چې کافر او مشرک له چا مشرک ونه ویلې دا سړی د ایمان نه خلاص دا دومره خطرناکه مسله څلورم په دې باندې سړی کافر کیږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غړي لکه دا دین د نبی کریم علیه السلام خاص ناقص دین دی پلاني پورا کړی دی پلاني پورا کړی دی پلاني او پنځم چې کله سړی د اسلام سره بغض او ورانه ولري دې سړی ایمان پری خود د سړی کافر شي شپږم چې کله یو سړی د اسلام پورې استهزاء وکړي د اسلام د دین پورې ټوکې او ملنډ وکړي او قران پورې او موږ پورې جمعات پورې ووم چې کله یو سړی سحر کوي په دین باندې چې دا حلال دی قران کې الله فرمایي دام کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي داغه معاونت وکړي داغه تایید وکړي دا سړی د ایمان نه خلاص او دا کافر نه هم چې کله یو سړی هغه د شوی د پلانې سړی چې دی دا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمان هم دی مونږ دینه کې اداره رسیدلې دی ټول مسلمانان یو نبی کریم علیه السلام رب العالمین فرمایي تر مرګ پورې ته بندگی کوو دا په رقم ځنه ورسېدو رسول الله څومره عظیم شخصیت دی هغه مونږ کې وداري مونږ نه کوي اکثر خلک یې زموږ پلانې سره رسیدلې دي مونږ له ضرورت نه لري او لسم چې کله سړی د اسلام نه اعراض وکړي دا کافر ایو لسم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی غیر الله له سجده کې سجده فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغی نو بس دا ټول مصریف سلام باندې ختم کړي سجدي مجدي به واجب الله لکو بل چاله نه به کو دولسم چې سړی قران راوالي هغه په دې ګندګي کې وګرځي د پاسه به تشمیته جو کې یې په لته باندې وي به سړی کافر دی دیار لسم چې کله سړی زنا کوي خو بدینت باندې شدا مال حلال ده حلاله کار د ګناه کوي او ځان له حلال غني ګور دا کافر دی لیکن کې سړی ګناه کبیره وکړو حلال نه ګڼل ځان ملامت غنو بیا به دا ګناګاری کافر بني او څوار لسم اهل علم فرمایي چې یو سړی د شي عقیده ولر چې بالکل زما لپاره رب نشته معبود نشته او زما څوک پوښتنه نه کوي دا سړی کافر او پنځم اهل علم دا خبره ذکر کړې ده چې د اسلام دین دا تر وخت پورې غني مړ د الله کو سوال د غلانه پاغ غلاګر نه پاغ وخت کو چې رسول الله وسه حبس کو بس دا سړی کافر شپاړسم چې کله انسان د شي عقیده ولري چې دا عالم حادث دی دا حادث نه دی دا قدیم دی او په خپل پیدا شوی لکه د دهرین واقعه ولا سما د شي عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دی بلکې رسول الله د ځان ور کړی دا سړی کافر دی دا څومره خطرناک خبره ده اتلسم اهل علم فرمایي سړی د ملائکه بارک د شي عقیده ولري چې دا د الله نورین دي ام کافر او نو نسم چې محمد رسول الله ملګرو بارک سړی د کوپر عقیده ولري لعنت قرباني وي په صحابه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وې چې کله په سړی باندې شپه تیر شو او صبح صادق قربان راغی او د یو صحابي سره د ظریف اندازه کې د پزړه کې ورانه و چې ابوبکر دا رقم ترې عمر دا رقم ترې معاویه دا رقم ترې پلانې دا رقم وې دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره کافر شو او شلم چې کله سړی په قیامت باندې ایمان نه وروړي یوشتم اهل المدا خبره ذکر کړی دا چې د قران په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل در سړی کفر ثابت شو دویشتم علماء دا خبره ذکر کړی چې سړی د ایمان په نعمت باندې ناشکری وکړي درویشتم خلکو دا خبره ذکر کړی دا چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونه یریږي چې دا بسمانه ختم شي او څلورشتم مؤمنانو ضرر ورکول د سړی ټول اعمال بربادي کافر کیږي پنځوشتم چې کله سړی په اسلام باندې ناشکر شي او شپږوشتم چې د اسلام د زوال یره ور سره نه او وشتم چې مسلمانانو ضرر ور کوي اتهشتم رسول الله فرمایي چې د خلکو په وړاندې یو عمل کوي چې ځان له بل عمل کوي د ټول عملونه الله برباد کړي نه وشتم چې کله یو سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو په سي د مسلمانانو په سي اسلحه راوالي د دشمن په تایید او دیرشمه د يهودو نصاراو سره دوستانه یو دیرشم د هغوی سره مشابهت دا یو دیرش کارونه چې کله انسانو کړه دا سړی د ایمان نه خلاص د عمر او اسامه